دوستانو تاسو به د آنلاین کاروبار په هکله ډېر اورېدلی او کېدلی شي چې حتی څو ځلې مو کوشش هم کړي خو دا امکان زیات ده چې تاسو نه ډېر پاتې راغلي وي په دې هدف کې. د آنلاین کاروبار لپاره به کېدای شي تاسو ته چا یو فورم درلېږلی چې دا سروې ته ډکه کړه او ته کولی شي له دې طریقه آنلاین پیسې وګټې او یا هم دا واتساپ کې دا مسج فارورډ کړه تر څو ته دا فارورډ کړې او پیسې وګټې. خو زه په 100% اطمینان سره ویلی شم چې هر ځل تاسو دا کار کړی ده په دې امید چې تاسو یو څو روپۍ وګټئ آنلاین ډول سره، اما هر ځل مو هڅه ناکامه ده او یو روپۍ هم تاسو نه ده ګټلې، ځکه چې په هغه کې هیڅوک هم روپۍ ګټلی هم نشي او هغه ټول سکامز دي او یوازې ستاسو وخت ضایع کوي. زه به نن تاسو ته د آنلاین کاروبار 15 ټاپ طریقې درته ووایم چې له دې طریقې نه که هر یو تا ته مناسب وي دا ته غوره کړې او هغه سکلز او مهارتونه زده کړې نو ته به 100% کې آنلاین کاروبار زده کړې او پیسې به وګټې. دوستانو یو شي ته متوجه اوسئ چې تاسو هیڅکله هم دا فکر مه کوئ چې که تاسو هیڅ کار ونه کوي او بیا هم پیسې وګټئ او یا هم هیڅ پانګونه ونه کوي بیا هم پیسې وګټئ. په آنلاین کاروبار کې ته به یعنی هغه ته انپوټ به دوه شي، یا خو ته به زښت زیات کار به کوي، یعنی که ته ریګولر 8 نه تر 4 جاب یې لغه نه به هم ډېر کار کوي په آنلاین کاروبار کې، او که چیرې هغه نه وي بیا به ته پانګونه کوي نو پیسې به سرمایه ګذاري کوي یا پانګونه کوي او هغه ته به لغه نه به ته عاید ترلاسه کوي. نو ورځو او شروع کوو 15 ټاپ طریقې د آنلاین د کاروبار لپاره. تر ټولو اولې بلاګینګ ده. بلاګینګ په باره کې به کېدای شي تاسې مخکې هم اورېدلی. بلاګینګ یو له بهترینه او ټاپ ترینه میتودونو د آنلاین کاروبار شروع کولو لپاره. بلاګینګ کې تاسو څه کوئ؟ بلاګینګ کې تاسو یو آرټیکل لیکئ په ویب سایټ کې او هغه په مختلفو طریقو سره تاسو مانیټایز کوئ یا پیسې ترې ګټئ. د بلاګینګ د شروع کولو لپاره تر ټولو اول خو تاسو سره باید یو ویب سایټ ولرئ. چې کله مو ویب سایټ جوړ کړه نو هغه کې تاسو ته ضرورت ده چې یو نیش انتخاب کړئ. مثلا که تاسو په ګرافیک ډیزاین کې پوهیږئ نو تاسو په ګرافیک ډیزاین په هکله لیکنې کوئ او آرټیکل لیکئ او لغه طریقه ته کولی شئ چې آنلاین انکم ترلاسه کړئ. د نیش له ټاکلو نه وروسته بل شی چې ډېر زیات مهمه دي، تاسو باید د ورډپریس هغه کوم فونډامنټلز چې دي هغه هم باید زده، یعنی تاسو باید په ورډپریس کې تر یو حده بلدتیا ولرئ. ورډپریس که تاسو خبر نه یاست، ورډپریس یو کانټینټ منیجمنټ سیستم ده، په دې کې ته کولی شئ چې په ډېر اسانه ډول سره یو ویب سایټ جوړ کړي. بل مهمه برخه بلاګینګ کې هغه آرټیکل رایټینګ ده، یعنی ته باید وکولی شئ چې آرټیکل هم ولیکلی شي. ایسیو د باید زده. ایسیو چې د ایسیو چې کله ته آرټیکل ولیکه او مکمل سه نو د ایسیو په واسطه خپل ویب سایټ ته ټرافیک راولي، یعنی چې کله ته ایسیو اپټیمایزي نو خلک به تاسو ویب سایټ ته راځي او ته آرټیکل به ګوري او بیا لغه آرټیکل نه به تاسو پیسې ګټئ. اوس راځو دې ته چې په بلاګینګ کې په کومو طریقو سره تاسو کولی شئ پیسې وګټئ. د ارنینګ میتود چې د پیسو ګټلو طریقې په بلاګینګ کې ډېرې دي، خو دوه ډېرې مهمې چې دي، یو افیلیټ مارکیټینګ ده او بل هم اډسنس ریونیو ده. په افیلیټ مارکیټینګ کې که تاسو هر سایټ ته لاړ شئ، که هغه امازون ده، که هغه مایکروسافټ خو به یې نه لري، نور د دې رقم ته آنلاین ویب سایټونه دي، نو هر ویب سایټ ته چې لاړ شئ هغه آخر د سایټ آخرې برخې ته یا فوټر ته که وګورئ نو هغلته هغوی یوه برخه لري د افیلیټ پروګرام په نامه باندې. هغه څنګه کوي؟ هغه تاته یو لینک درکوي چې کله یو څوک په هغه لینک باندې ستا له ویب سایټ نه خریداري وکړله نو تاته یو اندازه کمیشن درکوي. دا کمیشن په نارمل ډول سره له 10% نه شروع حتی تر 80 او 80% پورې کمیشن شته. مثلا که یو شی $100 قیمت ولري او دغه
کمیشن 10%. نو که یو څوک تا له لینک نه استفاده وکړي او هغه پروډکټ یا سرویس واخلي نو ته به $10 وګټې. بله برخه چې دا ادسنس ریوینیو ده. تاسو دوستانو کیدای شي سایټو ته ورغلي یاست او هلته ګورئ چې د مختلفو کمپنیانو اعلانات راځي تاته. نو دا چې دا ادسنس ریوینیو ده. نو ته هغه خپل ویب سایټ کې د اعلان لپاره یو ځای جوړوي، یو ځای پرېږدي او ګوګل په هغه باندې اعلانات نشروي او په دې طریقې سره ته پیسې ګټلی شي. دویمه طریقه یوټیوب ده. یوټیوب هم تاسو مخکې به اشنا سئ، زه مطمئن یم چې ډېر تاسو مخکې نه یوټیوب چینل هم لرئ، خو بیا هم زه تاسو ته یو لاند انټروډکشن درکوم. په یوټیوب کې هم لکه څنګه چې بلاګینګ کې موږ وکته، موږ بلاګینګ کې تر ټولو اول یو نیش انتخابوو. نو یوټیوب کې هم هماغسې ته یو نیش انتخابوي او نظر همغه نیش ته یا برخې ته ته ویډیوګانې جوړوي. مثلا موږ نشو کولی چې خپل په یوټیوب چینل کې د سپورټ ویډیوګانې هم واچوو، د تفریح ویډیوګانې هم واچوو، معلوماتي ویډیوګانې هم واچوو. نو موږ صرف یوه برخه انتخابوو. هغه برخه کیدلی شي چې معلوماتي ویډیوګانې، کیدلی شي چې مطلب کرکټ یا فوټبال دې ته ورته نوري. په یوټیوب کې اکثره خلک دې ته زړه نه ښه کوي چې دوی نه غواړي چې مثلا د کامرې مخې ته راسي او خلک دوی وګوري. نو د دې لپاره هم حل شته. ته کولی شي چې داسې یو چینل جوړ کړې چې هغه معلوماتي چینل وي یا هم گیمینګ چینل وي. گیمینګ چینل مثلا ډېر ښه وده کوي او خلک یې ډېر خوښوي که تاسو له گیم سره علاقه لرئ. یوټیوب کې بل شی مهمه ده چې تاسو باید یوټیوب او کنټینټ جوړولو باندې هم پوه شئ. داسې څنګه تاسو د یوټیوب انالیتکس ګورئ او نظر هغه ته تصمیمونه نیسئ څه رقم خپل کنټینټ پلان کوئ او جوړوئ، دا ټول مهمه دي. په کنټینټ کریشن کې هم تاسو ته مهمه ده چې که تاسو نور ټیمونه لرئ نو تاسو د ګرافیک ډیزاین هغه بیسیک سکلز هم لکه ویډیو ایډیټ یا ایمیج ایډیټ باید تاسو زده یي. خو که زده مو هم نه وي ضرور نه ده چې تاسو دې لپاره لاړ شئ مکمل فوټوشاپ او پریمیر پرو دې ته ورته نور چې غټ غټ پروګرامونه دې هغه زده کوئ. کولی شئ چې تاسو کانوا استفاده کوئ. کانوا یو آنلاین پلیټفارم ته. نو که تاسو canva.com ته لاړ شئ، هلته مخکې له مخکې نه تاسو ډیزاینونه دي، تاسو صرف هغه خپل ډیزاین لپاره کسټمایز کوئ او هغه کولی شئ تاسو استفاده وکړئ. د یوټیوب نه د پیسو ګټلو هم څو طریقې دي. تر ټولو اول خو اډ ریوینیو ده چې کله مثلا تاسو یوټیوب کې یو ویډیو پلی کوئ نو هغه تاسو ته یو اعلان راځي په ویډیوګانو باندې، نو هغه طریقه تا ته یوټیوب پیسې درکوي. بله برخه هم سپانسرشیپ ده. مثلا تاسو به ډېرې داسې ویډیوګانې کتلي چې خلک وایي دا یوټیوبران وایي چې دا ویډیو دغه کمپنۍ باندې سپانسر شوی ده او دغه کمپنۍ باره کې لږ معلومات ورکوي. نو دې طریقې هم کولی شئ. او بل افیلیټ مارکیټینګ ده. لکه څنګه چې موږ مثلا بلاګ کې ما تاسو ته ویل چې افیلیټ مارکیټینګ کولی شئ چې خپل لینک ورکړئ او چې کله څوک له هغه لینک له طریقه خریداري وکړي نو تاسو ته یو اندازه پیسې راځي. نو همدغه طریقې سره موږ په یوټیوب کې هم همدا کار کولی شو. موږ کولی شو چې د یوټیوب ډسکرپشن برخه کې د افیلیټ لینک ورکو او هغه لینک نه چې هر څوک خریداري کوي نو تاسو ته به یو اندازه کمیشن راځي. بله برخه کرپټو ده. کرپټو یو له ډېرو جالبو میتودونو څخه ده د آنلاین پیسو ګټلو. د کرپټو یو شي ته ډېر متوجه اوسئ. دواړو برخو کې بلاګینګ او یوټیوب دلته موږ ته څه ته ضرورت دی؟ موږ دغه ایفورټ یا دغه زحمت چې کوم باسو نو دغه ته ډېر ضرورت دی. موږ ایفورټ او ټایم ته ضرورت ده. خو کرپټو کې بیا هغسې نه ده. کرپټو کې تاسو ته څه تاسو انویسټمنټ یا پانګونې ته ضرورت ده. نو تاسو باید یو اندازه پیسې پانګونه وکړئ او بیا له هغه نه چې کله هغه قیمت پورته لاړ د ټوکن یا د کوین نو ته بیرته هغه خرڅوي او پیسې ګټې. کرپټو هم په دوه طریقو سره کیدلی شي. یو هم پانګونه ده او بل هم ټریډینګ ده. پانګونه هغه ده چې تاسو یو کوین اخلئ، اول ښه ریسرچ کوئ، ګورئ چې مطلب د کوین بهترینه ټیم ده، بهترین ویژن ده، د هر حساب نه ډېر ښه ده او تاسو مطمئن اوسئ چې راتلونکو څو کلو کې دا کوین څو برابره کېږي، مثلا 10 برابره یا 20 برابره د اوسني مارکیټ کپ پورته ځي. نو تاسو هغه کوین اخلئ او
صبر ورته کوي تر څو هغه پورته لاړ شي. او ټریډینګ بیا تاسو څنګه کوئ چې تاسو مثلا روزانه یو شی اخلئ او بیرته خرڅوئ. خلک مختلفه څوک انویسټمنټ ته خوښوي، څوک ټریډینګ خوښوي، خو زما خپله انویسټمنټ ډېر خوښیږي او دا ماته ښه موډل ښکاري نسبت له دې چې ته ډیلی ټریډینګ یا ورځنی ټریډینګ وکړي. بله برخه یې دوستانو امازون ده. امازون موږ کولی شو ووایو چې دا یو آنلاین دکان غونته ده. امازون کې تاسو امازون تر ټولو اول څنګه کار کوي یا مثلا څنګه پیسې تاسو ترې ګټئ. امازون کې تاسو خپل دغه کوم پروډکټس مو چې دي یا کوم دغه شیان چې تاسو په امازون سټور کې یا فروشګاه کې خرڅوئ، نو دا تاسو له چین نه، له علی بابا نه، علی اکسپرس نه اخلئ. هغوی هغه ډایرکټلی دا شپ کوي. مثلا که تاسو امریکا کې خرڅوئ، امریکا ته شپ کوي. او چې کله د امریکا کې امازون نه کوم مشتری آردر ورکړي، نو هغه ورځي د کور دروازې شاته ورځي او تاسو ته هغه کوم فایده چې ده هغه تاسو ځان ته ساتئ. د امازون هم لکه څنګه چې کرپټو کې ده، دې کې تاسو پانګونې ته ضرورت لرئ. یعنې تاسو باید یوه اندازه پانګونه یا سرمایه ولرئ تر څو دا کاروبار تاسو شروع کړلی شئ. بله برخه چې ده دوستانو هغه فریلانسینګ ده. فریلانسینګ چې ده چې تاسو د خپل کوم مهارت مو څه ده دا په آنلاین ډول سره خرڅوئ. دې کې 100% کې ضرور ده چې تاسو باید یو سکل یا مهارت ولرئ او هغه مهارت چې تاسو په نورو باندې خرڅوئ. او دې د پیسو ګټلو طریقې هم موږ سره دوه طریقې دي. یا خو دا ده چې آنلاین پلاتفارمونه لکه فایور او اپورک هلته تاسو ورځئ او خپل دا سروس چې ده هلته تاسو شیر کوئ. مثلا که تاسو په ګرافیک ډیزاین باندې پوهیږئ، نو تاسو هلته وایئ چې تاسو دغه کوم ایمیج څه ده یا انځور څه ده دا زه په $15 یا $10 یا $20 ایډیټ کوم. او یا که تاسو مثلا په ډیجیټل مارکیټینګ کې پوهیږئ، نو تاسو کولی شئ مثلا د ایسیو ګیکس جوړ کړئ او ایسیو کې خلکو ته وایئ چې زه تاسو سایټ ته دغه سروس در کوم یا په دغونه ټرافیک درته راولم او دغونه قیمت ده. او بل کار چې تاسو په فریلانسینګ کې کولی شئ، تاسو کولی شئ چې د ستاسو شاوخوا ته مثلا که تاسو په کابل کې ژوند کوئ، پاکستان کې ژوند کوئ، هر چیرې چې ژوند کوئ، نو هغه تاسو کوم لوکل کاروباریان چې دي هغو ته کولی شئ مسج وکړئ، هغو ته ورته ووایئ چې مثلا زه که تاسو مثلا ویب ډیولپر یاستئ، نو تاسو کولی شئ ورته ووایئ چې تاسو په سایټ کې ما دغه ستونزه ولیدله او زه کولی شم چې دا تاسو ته حل کړم دغه ستونزه. نو دا ټول هغه میتودونه وو چې تاسو کولی شئ په آنلاین ډول سره پیسې وګټئ. دوستانو دغه مهمه برخې دي د آنلاین پیسو ګټلو. تاسو موږ د ډیرو سکمونو شاهدان وو چې هغه لکه ای آی مارکیټینګ، لکه شاپي، لکه میگا پرو، دا ټول هغو خلکو نقصونه وکړه څوک چې نه پوهېده. نو تاسو هر برخه چې انتخابوئ، تاسو هغه برخه کې اول ښه ځان پوه کړئ، مکمل معلومات واخلئ او زه مطمئن یم چې 100% کې به تاسو پیسې وګټلی شئ او یو روښانه راتلونکي به ولرئ.